پلازمینه کې د روان کال د ژمي د لومړۍ واورې ورېدل. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د لومړۍ واورې له ورېدو په خوښۍ سره هیله څرګندوي چې پرله پسې اورښتونه د هوا ککړتیا د کچې او د هغې له کبله د ناروغیو او همداشان په هیواد کې د وچکالیو د کموالي لامل ګرځي. الله خداوند مهربان است که دیگر برفباری هم شود و باران‌ها بباره و تمام مردم نگران از این بود که امسال خوشسالی است، ولی امروز ما دیدیم که برف بارید و باران بود و خرسند هستیم که خداوند مهربان است که دیگه برف بباره و از خوشسالی ها ما بی‌غم شویم. با هوا از طرف شب خیلی آلوده بوده، خیلی دود چی بود که مردم حتی از بسیار مریض میشدن. خدا را شکر میکنیم که برف باریده که هوا یکم خوب شده و بازم شکر میکنیم که آهسته آهسته دیگه برفباری زیاد شود. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هواپیژندنې اداره وایي چې دا ورښتونه به د هیواد ډیریو سیمو کې د روانې اونۍ تر درېنۍ ورځ به په پراګنده ډول دوام ومومي. اطلاعهای هوای سرد از طرف غرب و شمال غرب وارد کشور گردید که اکثر مناطق تحت پوشش قرار داد. این بارندگی تا به روز سه شنبه به طور پراگنده ادامه خواهد داشت. بیشترین بارندگی در مناطق مرکزی، شرقی، شمال شرقی و جنوب شرقی کشور پیش بینی گردیده است. احتمال بارندگی و برفباری به روزهای آینده هم پیش بینی می‌گردد. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د وچکالیو دوام په هیواد کې د باران او واورې نه ورېدو له کبله او د هغې اغیزه په بېلابېلو برخو په تېره بیا د کرنې سکتور پر سر د اندېښنو لامل شوی و.